هندي او چینایي رسنیو راپورونه ورکړي چې پاکستان کې د کرکټ سیالیو پر مهال امنیتي ګواښونه متوجه دي، خو پاکستان دغه راپورونه رد کړي دي. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. 2 ورځې وړاندې هندي رسنیو راپور ورکړ چې په پاکستان کې د کرکټ اتلانو جام سیالیو پر مهال بهرانیو وګړو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې دوشنبه فبرورۍ 24 د داعش خراسان څنګه له لوري د احتمالي امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړل شوی او موندلې ده چې داعش غواړي د بهرنیو اتباعو د تښتولو هڅه وکړي. د پاکستان په کوربه‌توب د اتلانو جام سیالیو نندارې ته د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه سیل کوونکي ورغلي دي. د هندوستان انډیا ټوډې مجلې په دې اړه لیکلي د پاکستان استخباراتي ادارې خبرداری ورکړی چې د داعش خراسان څنګه پلان لري ترڅو د اتلانو جام سیالیو پر مهال بهرني وګړي په ځانګړي ډول د عربي هېوادونو اتباع او چینایانو وتښتوي. په ورته مهال CNN اتلس رسنۍ هم راپور ورکړی چې په پاکستان کې د کرکټ اتلانو جام سیالیو له پیل وروسته 13 ورځ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش او خراسان څنګه بلوچ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان له لوري د امنیتي ګواښ خبرداری ورکړی دی. خو په ورته مهال د پاکستان حکومت د هندي رسنیو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې پاکستان کې د اتلانو جام سیالیو لپاره هیڅ امنیتي ګواښ نشته. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې پاکستان ته د هند کرکټ لوبډلې د نه ورتګ او په دوبۍ کې له هند سره د ګروپي لوبو ترسره کولو او همدغه راز په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو په اړه د هندي رسنیو راپورونو ته په اشاره ویلي. نوی ډهلی غواړي چې د پاکستان ثبات بدنام او د سیالیو د بریالي کوربه‌توب پر وړاندې منفي تبلیغات وکړي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان د نړۍ له امن لرونکو هېوادونو شمیرل کیږي او موږ د کرکټ نړیوالې شورا لوبو په پوره امن او مهارت سره کوربه‌توب کړی دی. تېره اونۍ د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړي انضمام الحق 15 کاله وړاندې د دې هېواد لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې پر سریلانکایي کرکټ لوبغاړو وسلوال برید ته په اشاره ویلي و چې یاد برید پاکستان کرکټ له پرمختګه شاته پرېښود او د هېواد ته لوی زیان ورساوه. نوموړي وویل چې د 2009 کاله پیښه یو بد خوب ته ورته دی. موږ ته له 10 کالونو راهیسې سخته سزا راکړه او پاکستان کرکټ لوبډله له پرمختګه شاته وغورځوله. د یادولو ده چې په 2009 زیږدیز کال کې د مارچ پر 3 د پاکستان لاهور ښار قذافي کرکټ لوبغالي ته څیرمه د 12 ناپېژاندو وسلوالو له لوري د سریلانکا په کرکټ لوبډلې برید وشو چې د 6 پولیسو او 2 عامو کسانو د وژلو په ګډون یې 6 سریلانکایي لوبغاړي او یو د کرکټ لوبسار یا څارونکی ټپي کړل.